د مخه موږ دا کار کرلی و دا کښت نو دغه و چې موږ د خیره بېرته چې امر وشو د خیره نیت مو چې بېرته د خیره ماتې کړو او دغه خپل جواري مات کړو. ډېر کم دی. انشاءالله په آینده کې هم دا ورته وصیت دی چې نور دې دا کښت نه کړي. دې څخه د امین فرمان راغلی دی او فرمان یې ټوله په ځان عملي شو. ما هم الله خو هم لار ورته حاجي صاحب د نیستلو سره کومک کوي. مزر باندې قضا کوي دا وګورئ ستا په غاړه څه واه 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 یو شیوه یو شاته راک